سلام وړه وخت مو په خیر. زه فرشته عزیزي یم او تاسو ته نړۍ د وخت خبرونه وړاندې کوم. هیله منده هم چې تاسو به رک روغ یاست. جاپان په لومړي ځل داسې یو ریلګاډي جوړه کړه چې فقط د هایدروجن او اوبو په واسطه به چلیږي او بل دود به نه کړي، یوازې صفا هوا به باسي. بل خبر، چین له لیتیم داسې بطري جوړه کړې چې فقط 100 ګرامه وزن لري او کولی شي تر 40 کلونو پورې برق وساتي. دا بطري په 40 کاله کې فقط یو ځل برق غواړي او بیا کولی شي امنیتي کامرې، سنسرونه او داسې نور شیان روښانه وساتي. په دې سره چین په ټکنالوژي کې له امریکا مخکې شو او چین په ټکنالوژي کې ټوله نړۍ ته ماتې ورکړه. بل خبر دا، ایلن پین په نوم یو نابغه ځوان داسې یو چکش جوړ کړي چې هیڅوک یې نشي پورته کولی. جالبه دا ده چې دی یې پخپله پورته کولی شي. دا ځانګړي سوټک د برېښنایي مقناطیس او د ګوتې نښې سکینر په مرسته کار کوي. یعنی که بل څوک وغواړي دا سوټک پورته کړي نو سوټک به ورته د غر په شان دروند شي. بل خبر، په چین کې اوس خلک کولی شي په بازار پاور بانک په کرایه واخلي او خپل موبایل په چارج کړي او بیا یې هر ځای کې ورته وسپاري. مطلب تاسو دا پاور بانک په یو ښار کې په کرایه اخلي او له سفر وروسته یې په بل ښار کې ورته تسلیم کوي. دا هوښیار کار مونستر انرژي او انکر بکس په مخوړې او اوس مهال په 300 ښارونو کې فعال دی. بل خبر، په برازیل کې د ځنګلونو بیا رغونه اوس د ټکنالوژي په مټ کې دي. هوښیار ډرونونه او روبوټونه په ګوړه کار کوي او په یو ساعت کې تر 2000 ونې کرلی شي. دا سیستم نه یوازې جمکه نقشه کوي بلکې د هر تخم روغتیا هم پالي. بل خبر ده، هانګ حکومت یو نوي ګام پورته کړی. د یوې له نن وروسته به هر حیوان ته د تذکیري په شکل یو کارت جوړیږي. وایي چې چیرې یو حیوان ورک شي په اساني سره به بیرته خپل خاوند ته سپارل کیږي. زموږ د ټکنالوژي خبرونه همدومره وه. که مو ویډیو خوښه شوه مخته یې دوستانو سره ضرور شیر کړئ.